السلام علیکم قدرمنو ډاکټر صاحبانو، زه ډاکټر بشیر احمد ظهیر یم. غواړم نن په دې ویډیو کې تاسو ته هغه نمبر 1 کورنی علاج وښیم چې د غاښونو ټارټار د جوړېدو مخه په بشپړ ډول نیسي او نه پرېږدي چې ټارټار یا منګ ستاسو غاښونو کې منځته راشي. لومړی به ووایم چې ټارټار څه شی دی. ټارټار هغه سخت زیړ یا نسواري طبقه ده چې د غاښونو په سطحه کلکېږي. کله چې خوراک وشي او خوله برس نشي نو پلاک منځته راځي. پلاک هغه سپین رنګه مواد دي چې د خولې نه برس کولو له امله منځته راځي. نو دا ټارټار د پلاک د نه پاکولو له امله جوړیږي. او کله چې ټارټار جوړ شي بیا د کور په وسایلو یا د کور په موادو یا هغه شیانو چې په کور کې جوړیږي نه پاکیږي. بعضې خلک د دې ټارټار له منځه وړلو لپاره د مالګې او اوبو څخه کار اخلي چې دا کار د غاښونو د سولېدو باعث کیږي چې په نتیجه کې د غاښونو برېښ منځته راځي. یوازې د غاښونو ډاکټر یې د سکلینګ طریقې په وسیله لرې کولی شي. اصلي کورنی علاج. اوس راځو اصلي موضوع ته. نمبر 1 طریقه چې د ټارټار د مخنیوي لپاره کاریږي. لومړی اویل پولینګ، برش او فلاسینګ. دا درې کارونه که یو ځای ترسره شي نو ټارټار جوړېدل تقریبا 90% کموي. لومړی په سمه طریقه برس کول. د نرم برش استعمال، 2 دقیقې برس کول، برس د وری میزابې طرف ته متوجه کول، د فلوراید لرونکي ټوټ پیس استعمالول چې دا کار د کاریس مخنیوي کې مرسته کوي. دویم ډنټل فلاس. هره ورځ ډنټل فلاس استعمالول دا د غاښونو ډاکټر د زړه غوښتنه ده. فلاس هغه ځایونه پاکوي چې برش ورته نه رسي. که فلاس ونه کارول شي پلاک په همدې ځایونو کې کلکېږي او ټارټار جوړوي. که رښتیا ټارټار نه غواړئ نو هره ورځ فلاس وکړئ. دریم اویل پولینګ. د ټارټار د مخنیوي تر ټولو مهم کورنی قدم. دا طریقه په هند کې له زرګونو کلونو راهیسې کاریږي او د خولې بکتریاوې په حیرانوونکي ډول کموي. استعمال طریقه: 1 چمچ ناریل تیل یا زیتون تیل راواخلئ او په خوله کې د 10 الی 15 دقیقو لپاره ټولو غاښونو کې وګرځوئ. تیل بیرته تو کړئ تر څو ستوني څخه مو تیر نشي. نو خوله په سمه توګه له تیلو څخه پاکه کړئ او د اوبو سره یې ووینځئ. بیا برش استعمال کړئ. فواید: پلاک نرموي، بکتریاوې ختموي، د خولې بدبويي له منځه وړي او د ټارټار د جوړېدو مخنیوی کوي. برس کولو په اخره کې ژبه هم برس کړئ تر څو غذایي مواد میکروبونه مکمل ختم شي او خوله مو بوی ونه کړي. اضافي سپارښتنې: دا څو ټکي مو هم په یاد ولرئ. لومړی مسواک استعمال کړئ، خوله پاکوي او سنت پرې ادا کیږي. د خوږو استعمال کم کړئ لکه خوږ چای او شربت. ډېرې خوږې اوبه یا جوس مه استعمالوئ. هره 6 میاشتې وروسته د غاښونو چیک اپ وکړئ. د ورځې لږ تر لږه 2 ځلې برس استعمال کړئ. لومړی د سهار چای څښلو څخه وروسته او دوهم د ماسخوتن ډوډۍ خوړلو وروسته. که تاسو دا 3 مرحلې هره ورځ ترسره کړئ، برس، فلاس او اویل پولینګ، نو وبه ګورئ چې ټارټار به مو تقریبا صفر شي. که ویډیو مو خوښه شوې لایک، سبسکرایب او کومنټ مه هېروئ. تر بلې ویډیو پورې د غاښونو خیال وساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.